له روسیې د ناټو ویره امریکا له افغانستان څخه تر ماتې خوړلو وروسته بیا ځلې تېروتنه نه کوي. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي شاوخوا 2.5 کاله کیږي چې روسیه په اوکراین کې د دغه هیواد د حکومت پر وړاندې پوځي عملیات کوي او په یاده موده کې یې د اوکراین پراخې ځمکې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې دي. د مبصر په باور که څه هم اوکراین د ناټو په ځانګړي ډول د امریکا پراخ ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې وروستیو کې ځینې موارد لکه اوکراین ته د روسیې د ننه بریدونو کې د لویدیځ له لوري له ورکړل شوو وسلو څخه د کار اخیستلو اجازه نه ورکول او یا هم په یو نه یو ډول ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب د موضوع ځنډول هغه څه دي چې ښیي اوکراین ته د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا په وړو کې شګه شته او دغه شګه د دې لامل شوي چې اوکراین خپلې ډېرې ځمکې له لاسه ورکړي او دغه راز ډېر پوځي زیان او تلفات وګوري. مبصر وړاندې ویلي د دې ترڅنګ چې لویدیځ له کیف سره له زړه مرسته نه کوي، دغه راز د اوکراین د کمزورتیا یو بل راز د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د مسکو قوي اراده ده چې په لوړ لګښت او قوي عزم سره هره ورځ د لویدیځ له ملاتړ څخه د برخمن اوکرایني پوځ پر وړاندې جنګیږي. د مبصر په اند دا چې امریکا او لویدیځ ولې له اوکراین سره له زړه مرسته نه کوي او یا یې په ناټو سازمان کې غړیتوب په یو نه یو ډول ځنډوي، دلیل یې دا دی چې امریکا په اوکراین کې د روسیې پرمختګونه منلي او نه غواړي له روسیې سره مخامخ په جګړه کې ښکیل شي، ځکه واشنګټن او نور ملګري یې له افغانانو سره تر مخامخ ښکیلتیا او سختې ماتې خوړلو وروسته نور نه غواړي بیا ځلې تېروتنه وکړي. د تبصرې په پای کې ویل شوي لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له لوري د فلسطین د اشغال په اړه وویل چې نه باید صهیونیستي رژیم په افغانستان کې د واشنګټن ناکامه تجربه تکرار کړي او له پلان پرته اشغال ترسره کړي. معلومیږي چې لویدیځ د افغانستان له اشغال څخه ښه تجربه نه لري او داسې ښکاري چې ښایي د امریکا راتلونکي نسلونه به افغانستان کې خپله ماتې هیره نه کړي.